سلام علیکم، جوړ په خیر. موږ په خوست کې یو او په داسې کې یو ملګری دی، دی منګال دی، نوم به خپله در وښیي. نوره بیا څټ ته دی نه کېرولو، خالي چې وایي پېژنئ چې دغه سړی نه دی، دا په خوست کې ستر شوی دی، په خوست کې بلاد دی او خوست سره مینه لري. خیر صاحب، تنها صاحب په خیر اوسئ، هر کله راشئ. زه تراب منګل یم او تو ته هرکلی یې. نو منګل صاحب دغه خوست ټول راته وښیي څه چې دې ځای نه شروع کړو. خو دا د خوست کار دی. دا پلو چې دی د خوست مرکزي جومات یا لوی جومات چې ورته یایي دغه دی. مخته کپسلور شو، دغته اسماعیل خیل و مندوزۍ ولسوالۍ د دغه پلو ته 1200 فامیلۍ ورته یایي. په دا پلو کې دغه شونې دي. او داسې چې پسې نو بیا کوبل یار دو که نه، نادر شاکوټ دی او مټا چې نو د دا دی که نه، پکتیا کوبل دا آفرین. خو داسې چپ طرف ته چې سیسیدات شی دا پلو چې دی، دا پلو تڼي ورته یایي. دغه دی توره وړی تڼي تڼیو ولسوالۍ، خو په څنګ کې د ویلوړ دی. داس در څه چې ورته کوئ ما تڼي صاحب دغه چې دی دا چوک دی، دغته سرګردان چوک یایي. دا چوک بیچاره خو شپې سرګردان دی که نه، شپې بېشکه دغته چې ورکوز شي خپله به پکې سرګردان شي. سرګردان ورته یې ویلې لکه سړی لږ زره پکې سرګردان کېږي که نه، رش زیات وي. د خوست مرکزي چوک دی. ښه دې طرف ته. او دا پلو چې دی دا ګربز ورته یایي. دا ګلم خون لیار چې دو دغه دی. صحیح. د خوست کار خو خپله ویني خلک. آفرین. دا مهم ځایونه چې پر نظر درسي دا بیا تشریح کول ده. داسې چې مهم تعمیر نه، لکه مثال چې ولایت دې ویر نه شي، قمنداني دو نه پیغام چې شی دي دغه ته وښیه، پوهنتون. تڼی صاحب دغه بارک سیستم چې و دا مخکې نه و، اوس یې فعال کب کې. ورو ورو خوست ته خدمتونه کېږي. انشاءالله چې یو څه وخت بعد روسي خوست به نور هم پرمختګ کړی وي. خوست اوس هغه مخکینی خوست نه دی. ډېر ښه ډېر ښه، اوس ډېر ښکلی شوی. صحیح. دا پلو چې دی تڼی صاحب دغه ټول بني منزل ورته یایي، خوست بني منزلې دي. بني منزل یعنې جګ جګ تعمیرونه یې جوړ کړي. دا ټول جګ جګ تعمیرونه دي. دغه نه کور ته بیا لکاڼ ورته یایي، لکاڼ دي. دې پلو ته ډیری دی، ډیری ورته یایي. صحیح صحیح. داسې صورته چې نور به توکم د کوز چې دی دغه یعقوبوی جومات یایي، دا ډېر مشهور جومات دی، یعقوبوی جومات ورته یایي. خو دا کومې دی؟ ته ودرې دغه ځای کې دلته دی لوند دی داسې. خو دا ځای کې دی. آفرین. دی لوندی کېږي. خو دا خو اوس شپه دلدی کېږي که نه؟ خو صحیح شو. دا پلو چې دی دا بیا صوبري دي. خو دا نږدې په مارکیټو کې بین منزلو کې که درته وښیم MGBC ورته یایي، جګ مارکیټ دی. په خوست کې دا یوه لوړ پوړیزه. صحیح. او دا پلو چې دی تڼی صاحب دغه بیا متون دی، بشخیل ورته یایي. دا بشخیل دی. متون معنا ده چې د خوست مرکز دی. دی مرکز. صحیح. دا خو دغه د سرګردان چوک داماد و که نه دی؟ دی داماد. صحیح. دا لوند بیا بې سرحده روغتون ورته یایي. داسې چې روشه دغه بیا ورغه کلی ورته یایي، دا متون دی. ورغه کلی ورته یایي، دغه متون سې تړلی دی. او دغه سړک چې تللی دی مخامخ، دا بیا منګل ولایي. دا یې منګل سړک دی، دلې منګل دی. وایي دغه نه ورجګ چې دي دا یې متون تپه ورته یایي. دا جګه چې دی. د دغه په څنګ کې بیا یخ پلو ته ځوانانو تپه ورته یایي، یا شنه تپه ورته یایي. ډېر ښکلی ځای دی، خلک سیل ته ورخېږي په مزدګار کې. بیا نو دا مخامخ چې دا قمنداني دوی خوست، او ولایت چې دی ولایت خو لږ وتلی دی بدیا ته، خو دغه لاین کې دی مخته دی. د قمندانۍ نه یو څه مخته 1200 فامیلۍ ورته یې هغه نه بیا مخته کمپلیکس دی، پاکې ولایت تیار شي.
چې د خست اداري ودانۍ د شیانو دا طرف کې داسې ملګري چې بېرته یې دلته نقطې ته ورسېدي دغه وینې دغه هغه جومات دی د خوست جامع مرکزي جومات دی او بالاخره هغه ډېره مننه مننه. نو ملګرو دوستانو دغه و چې په لنډه توګه مو خوست د شپې در وپېژانده. شپه په خوست کې اوس خوندوره ده. زما چې یادېږي په هغه وخت کې برېښنا نه وه په خوست کې، دغه سړکونه نه وو، ودانۍ نه وې، جنګونه وو. اوس خوشحالۍ ډېرېږي ورځ په ورځ، خو لا هم ځینې کیسې شته چې ما ته ځوانانو وکړې، نومونه یې نه اخلم او نه غواړم چې ګیلې م وکړم چاته، خو د دې وطن د خوشحالۍ دپاره لا لوی مزل په مخ کې دی. روغ اوسئ.